او کم یو کس چې د رمضان شریف په دې میاشتو کې یو کس ته روژې ماتې ورکو دغه څومره اجر دی د دې نه اندازو لګوئ. خپله فرمایي من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه. که چا د رمضان مبارک په دې میاشت کې یو روژهدار ته روژې ماتې ورکړلو كان له مغفرة لذنوبه، الله جل شانه به په دې سره ګناهونه معاف کړي. وعتق رقبته من النار، او الله جل جلاله به دا سټ دا جهنم د اور نه خلاص کړي، یعنی جهنم د اور نه الله جل شانه خلاص کړي. وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء، او دته هم الله جل جلاله د دې روژهدار پرنګي اجر ورکوي، خو د روژهدار د اجر نه به اجر نه کموي، بلکې د دې روژهدار په شان د اجر ورته الله جل جلاله ورکوي. صحابه کرام ورته وایي د الله رسوله مونږ کې هر یو کس دا قدرت نه لري چې هغه چا باندې روژې ماتې وخوري، نو آیا د غریبانان خلک د دې عظیم الشان ثواب نه محروم دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې الله جل جلاله دا ثواب هغه چاته هم ورکوي چې هغه په یو روژهدار باندې د پویو یو ګوټ وڅکي، یا په باندې د لسې یو ګوټ وڅکي، او یا صرف هغه په څه باندې اوبو باندې روژې ماتې وکړي. او کم یو کس چې په یو روژهدار انسان باندې په مړه خېټه باندې خوراک وکړلو، یعنی پوره خوراک هغه ته ورکو، نو د هغه اجر څه دی؟ سقاه الله من خوض شربة، الله جل جلاله به ورته زما د حوض نه داسې اوبه ورکړي لا یظمأ حتی یدخل الجنة، چې بیا به تر د جنت تر د تلو پورې به د انسان تږی نشي. څومره لوی فضیلت دی چې څوک یو روژهدار ته پوره خوراک ورکړي، الله به باندې زما د حوض کوثر نه اوبه وڅکي، او بیا به دې ته په دې میدان حشر کې تږی نه کېږي، تږی کېږي به نه، تنده ورته نه لګي، حتی یدخل الجنة، چې تر څو پورې دې جنت ته داخل شوی نه وي. او پسې فرمایي وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. او دا یو داسې مبارکه میاشت ده چې د دې اول رحمت دی، اول حصه رحمت دی، او دویمه حصه د دې مغفرت دی، او دریمه حصه هغه د جهنم د اور نه خلاصون دی. بیا موږ له پکار دی چې د دې په دې اول حصه کې د دې دوه ذکرونو ډېر زیات اهتمام کوو. اول ذکر پکې دا کوو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، د دې اشعری ډېر ښکلی ذکر دی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، او که دا چاله نه ورځي نو دا دویمه دعا دې کوي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.